غنی بابا په جیل کې نظم لیکلی دی چې سرنامه د در په در، او په دې نظم کې غنی خان موږ ته ښایي چې در په در څوک وي په دې دنیا کې. نو غنی خان وایي چې در په در خاورې په سر، بهاړپور او بګنوتر، زمه زمه په سفر، کله شګې او کله غر. غنی بابا په جیل کې دی او د عذاب ورکولو دپاره، د اذیت ورکولو دپاره، ذهني دباو کې ساتلو دپاره د وخت حاکم چې دی ظالم، هغه دی د یو جیل نه بل جیل ته او د بل نه بل جیل ته منتقل کوي. نو غنی خان وایي چې زه په داسې حال کې یم چې په جیل کې یم او کله یو جیل ته او کله بل جیل ته مې بیایي، در په در خاورې په سر. بس دغه جیل ته غنی خان در وایي. نو د یو جیل نه بل جیل ته در په در خاورې په سر. په سر مې تشې خاورې دي، هیڅ هم نشته، یعنې تاج مې په سر نه دی، په سر مې څه دي؟ خاورې دي. پهاړپور او بګنوتر، دا غنی خان وایي چې دا زما د بندېدو او نظربندۍ دوه کلي وو. پهاړپور او بګنوتر دوه کلي وو. نور په دې ځایونو کې بندي پاتې شوی یم. پیښور جیل، هریپور جیل، حیدرآباد سند جیل، خانپور، هریپور کلب، غرسر، ټنډې بای دی ورته وایي. چېرې دا دې ځایونو کې غني خان بندیوان پاتې شوی دی. نو وایي چې پهاړپور او بګنوتر، کله مې پهاړپور ته بیایي، کله مې بګنوتر ته بیایي، زمه په سفر، کله شګې کله غر. بس خو په سفر روان یم، کله مې مخې ته شګې راځي او کله غر راځي. کله تاو کله تیاره وي، کله سوس کله سقر، که مې تیر ځان له یوازې د چوړي په شان اختر. دا کې افتر لیکلی، خو افتر نشي راتلی، اختر دی په دې کتاب کې. غني خان وایي چې یاره ما ته کوم حالات پیښیږي، کله تاو کله تیاره وي، کله سوس کله سقر. د جیل په دوران کې کله ګرمي وي، کله تکه توره تیاره را باندې راشي، رڼا ورته انور نه ښیي. کله خفګان وي، سوځي سوځمه، کله سقر، کله داسې عذاب کې مبتلا شم لکه جهنم چې وي. که مې تیر ځان له یوازې د چوړي په شان اختر. او دا نظم غني خان شاید د اختر په ورځ لیکلی یا د اختر نه پسې لیکلی دی. خو وایي چې ځان نه مې یک یوازې د اختر ورځ داسې تېره کړه لکه څنګه چې چوړی غریب ته وایي که نه، هغه په هندوانو کې یو غریب ذات دی چې د هغه اختر اډه خوشحالي نه وي. نو یعنې د اختر په ورځ هم ما خوشحالي ونه کړله، ځکه چې دې ته قید تنهایي وایي. دې به په قید تنهایي کې ساتل. نو په جیل کې که نور ملګري ورسره وي، نو ځان له خوشحالي وکړي، خو یو تن به څه خوشحالي وکړي؟ چې امید له دوکور کم ویم سبا به وي بل شان، او هر سبا چې راښکاره شي ستړی سوی مازدیګر. غني خان وایي چې یاره خپل امید له دوکه ورکومه، یعنې زړه مې د ذهن له دوکه ورکوي چې زما سبا به د دې نه ښه وي. خو چې کله بل سبا راښکاره شي، نو د هر سبا ورځ چې ده هغه د هغې نه زیاته ستړي وي، او د هغې مازدیګر د هغې نه هم زیات سویلی وي. یعنې په ما باندې څه راحته نه راځي، دمه نه راځي، بس روزانه په ما باندې مشکلات انبارېږي. نیا بابا نه تپوس کوم د عمل او د جزا د الله د مینې رحم په بچړو د حوا. په دې کتاب کې دا د غني بابا لټون چې دی، نو په دې کې د نیا په ځای میا لیکلی دی. نو میا خو نشي کېدی، نیا بابا. د نیا او د نیکه نه تپوس کومه د عمل او د عمل جزا څه ده. غني خان ځان مجرم نه ګڼي، او حقیقت ته مجرم نه و. چې مجرم نه دی، نو د خو ښه عملونه کړي، د سوچ خو، د فکر خو، د جدوجهد خو. خو ولې د دې ښه عمل د ښه نیت سزا ورته په دې طریقه میلاویږي؟ نو نیا بابا نه تپوس کوم د عمل او د جزا د الله د مینې رحم په بچړو د حوا. د الله سبحانه وتعالی د مینې چې کوم ترس دی، هغه د حوا په بچو باندې څومره نازلیږي. یعنی الله سبحانه وتعالی څومره ترسیږي د انسان په دې بچو باندې، په انسانانو باندې.
هغه انسانانو باندې چې مظلوم دي. بیا غنی خان وایي که فطرت د رب قانون وي رحم نشته په فطرت کې، د شهباز زمری وحشت دی حسن رک یری دهشت کې. فطرت څه ته وایي؟ الله تعالی دا انسان په مختلفو فطرتونو باندې پیدا کړي. بعضې یو نیم انسانان چې پکې یو نیم انسانان هغه د ملائکو په فطرت باندې پیدا وي، او دا نور د شیطانانو د زناورو د درندگانو په فطرت باندې پیدا وي. اوس د غنی خان واسطه د چا سره پریوتې ده، نو هغه د وحی یعنی د وخت چې کم حاکمو کم ظالمو کم استعماري طاقتو دغه سره دغه وخت کې طاقت ته چا پلاس کو دغه سرنګ خلقو هغه فطرت کوم یو نو دغه د درندگانو فطرتو د سارو فطرتو چې ترس پکې نه وي. نو غنی خان د هغه فطرت ته اشاره کوي چې کو فطرت د رب قانون وي رحم نشته په فطرت کې، او د شهباز مری وحشت دی حسن رک دی حسن رک یری دهشت کې. کچری زه د دې خلقو د چا په لاس کې چې زما تقدیر دی د دې خلقو د فطرت ته ویم چې د الله خوښه بداسي، نو یا د الله قانون هم دغسې دی، نو بس بیا خو په فطرت کې چرته رحم نشته دی. ځکه د دې قانون چې داسې درندگانو جوړ کړی نو په دې کې رحم چرته دی، دینه به د رحم او د ترس څه تمه وکمه. د شهباز مری وحشت دی. شهباز څه ته وایي؟ کوم چې کمتري نسی، د ځانه کمزوری زناور نسی خوري، چې زوروري دی ول خوال نشي ورتلی. نو د شهباز مری وحشت دی. دا قانون څه دی؟ دا خو د شهباز او د زمری استل کوي د خپل خېټې مړول لپاره د بل زناور ژوند تباه کی. حسن رک دی. حسن رک یری دهشت کې خایست چې دی نو هغه په یره کې او په دهشت هم یری ته وایي، په دغه کې ورک دی، په دهشتګردۍ کې ورک دی. مقصد دا دی چې کو فطرت د رب قانون وي رحم نشته په فطرت کې، د شهباز مری وحشت دی حسن رک یری دهشت کې. دلته کې قانون د څه دی؟ قانون د شهباز دی، د زمرو دی، راج د دغه درندگانو دی، او کم چې حسن پرس خلق دی، کم چې خدای پرس خلق دی، کم چې انسان دوست خلق دی، کم چې د عدل خبره کوي، کم چې د انصاف خبره کوي، د هغوی هغه فلسفه، د هغوی هغه حسن، د هغوی ښایست، د هغوی هغه چغه، د هغوی هغه اواز هغه په یره کې په دهشت کې ورک شوی دی، د دې ظالمانانو په ظلم کې فنا شوی دی. په ژوندون کې د کمال راز زور دی، ظلم دی، طاقت دی، او دا زمونږ رنگین خوبونه څه غرور څه حماقت دی. غنی خان بیا راځي چې یاره څه چل دی، موږ له ولې سزا راکول کیږي؟ نو په ژوندون کې د کمال راز غنی خان چې د خپل مخالف ته ګوري، د وخت واکدارانو ته ګوري چې دا څومره ظالمانان دي، د دې د ژوند مقصد څه دی. نو په ژوندون کې د کمال راز د دې په ژوندون کې د کمال راز څه دی چې دی څنګه کمال ته رسي؟ نو هغه چې زور د سره ظلم کې او طاقت په لاس کې اختیارات د سره درې څیزونه چې د سره بس ته به د ژوند کمال ته ورسې، ته به د وخت بادشاهي، زور، او بیا چې ظلم هم کولی شي، او بیا اختیارات ته سره. نو غنی خان وایي چې موږ خو دغه څیزونه نه کوو، لکه دغه درې څیزونه د غنی خان او د باچا خان د دې په فطرتونو کې نه دي شامل، دوی له الله د فرشتو فطرتونه ورکړي. نو بیا غنی خان ځان طرف ته اشاره کوي چې دا زمونږ رنگین خوبونه څه غرور څه حماقت دی. دا موږ چې کوم خوبونه یې نو د زور، ظلم او د طاقت خلاف چې د دې په ځای دی انسانیت او ښایست د هغې راج وي. نو غنی خان وایي چې دا خو زمونږ هغه خوبونه دي، ارمانونه دي، دا حقیقت د دې څه نشته، بس څه دوکه ده، غرور دوکې ته ویلی شي، او حماقت بیعقلی ته ویلی شي. نو دا بس زمونږ بیعقلي ده، او موږ په دوکه کې پراته یو چې ها زما قام هغوی به هم د ظالم د
لاس نه خلاصيږي او دی به هم د خپل مټ خاوندان کیږي. نو دا خوبونه چې دي دا غني خان وای دا دوکا دا نه چې موږ دوکا ورکو، خو چې کله ته مخالف ته ګوري او دشمن ته ګوري چې هغه درندگان دي او د هغوی ای کار څه کوي خلک غلی ناست دی، موږ د خلکو د پاره څه نه کوو، زموږ څوک مرسته نه کوي، نو بیا به درته دا خبرې په خپله دوکه ښکارېږي، په خپله به ته خپل بېوقفتوب ښکارېږي چې یاره زه ولې دا خپل ژوند په دا وکړمه، خو د دې په شان زه چلېدی نن به زه هم په تخت ناست وم. قام څه کې وطن څه کې لرې کا، خپل کار کوه، خپل نسل چې دی هغه مالا مال کا. دا مونږ ځان له جهان ګورو د دې خاورو نه بهر، ځکه در په در کله شګې کله غر. غني خان او باچا خان دي خو عام خلق نو، عام سیاستدانان نو، منافقین نو، دی درندگان او ساروي نو، دی شیطانان نو، دی سپي نو، دی انسانانو د فرشتو په صفاتو باندې د فرشته صفات انسانانو دي. نو غني خان وایي چې دا موږ څه چل کوو، موږ د دې خاورې نه بهر یو ځان له جهان ګورو. دا کومه دنیا چې ده د دې دنیا نه بهر یو بل جهان موږ ځان له ګورو چې نه زموږ دنیا به داسې نه وي، زموږ په جهان کې به ظالم نه وي، مظلوم به نه وي، زموږ په جهان کې به ای کې به جابر نه وي، مجبور به نه وي، مالدار به نه وي، غریب به نه وي، هر چا ته به د ریاست د طرف نه یو شان حقوق چې مهیا کیږي، هر سړی به د خپلې برخې خاوند وي. نو غني خان څه وایي چې موږ دغه جهان کتلو نو څه چل وشو، د هغې نتیجه سره ووتله، ځکه در په در، ځکه خو موږ در په در یو چې د قام او د وطن د پاره څوک په حقیقي توګه او په رښتینې او په اخلاص سره چغې وباسي نو دی به د ده انجام بسي، دی به چرې د ایوانونو یعنی په ایوانونو کې د اقتدار په تخت چرته کینني. ها د عوامو د حق پرستو خلکو په زړونو به حکومت کوي، خو تخت او تاج به چرته حاصل نه کړي، کېدی نه شي، ځکه چې د دغې واک اختیار او دغې واک د ظالمانانو سره دي، د حیوانانو سره دي، د هغې دپاره به ته حیوان کېږي، ته به ظالم کېږي. نو غني خان وایي چې د دې نتیجه دا راوته چې ځکه در په در او کله شګې او کله غر، ځکه خو بس کوڅه په کوڅه در په در ګرځو، د یو جیل نه بل جیل ته، د بل نه بل ته، او په لار کې څه راځي، خو بس کله شګې راشي او کله غر راشي چې زړه راشین کې په ختلو او په کوزېدلو باندې. درد او غم کو نور او ساز وي، نو رحیم او رحمان شته دی، خو یې ټول څه اړولی او انصاف یې عجیبه دی. غني خان درد لري، یو غم لري، او دا درد او غم الله سبحانه وتعالی غني خان او باچا خان او د دې منونکو له به حساب ورکړی دی. نو غني خان د دغه حرامیانو په مقابله کې چې هغوی تاج او تخت او مال او زور طاقت او ظلم هغې په لاس کې راګیر کړي دي، نو غني خان وایي چې زه د دوی په مقابله کې کو درد او غم دا کو رڼاوي او دا کو د خوشحالۍ یعنی د ژوند هغه ساز وي، علامت وي، نو بیا خو رحمان او رحیم شته دی، الله تعالی په موږ باندې مین دی، ځکه چې موږ له یو نایاب دولت راکو، خو څه چل دی، خو یې ټول څه اړولی او انصاف یې عجیبه دی. خو د الله سبحانه وتعالی عادل دی، رحیم او رحمان دی، مین دی، خو د ده مینه او د ده ټول څه اړولی غونته کې دی، ته پرې نه پوهېږې چې یاره ما ته یې څومره کړو بل ته یې څومره کړو، ته به وایې چې لکه زه یې په تاوان کې کړم، ما ته یې ډوسره نه کړم. او انصاف د ده چې کوم انصاف دی هغه هم څه عجیبه دی، ټول اړولی دی، الټه تولې دی، اړولی وسته الټه تول یعنی تول الټه دی، چاله چې سیر ورکول غواړي هغه له من ورکي، او چاله چې یوه دانه ورکول غواړي، مقصد چاله چې سیر ورکول غواړي هغه له من ورکي، او چاله چې من ورکول غواړي هغه له دانه هم ورنکي. نو دې ته الټه تول وایي، اړولی تول، تلل چې ورته وایي. او انصاف نه، انصاف بیا د الله تعالی هغه انصاف څه بل شان دی، هغه عجیبه دی، حیران بشي ورته چې یاره ما سره هم څه انصاف کېږي او که نه کېږي.
لکه حضرت حسین رضی الله عنه او اهل بیت چې بیا دغه رنګې ابو سفیان دا نسل چې کم خنزیر یزید د دې نو دې ته وګوره د الله سره معامله وا او بیا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم اولاد ته وګوره چې دا غوي سره نو کنه نو دې کې بیا ته حیران شي. د خزان په شا ولاړ دی د ګلونو نه خفه دی د منصور نه بره ناست دی پاس په تخت باندې شمر. دا شمر چې دی کنه د خزان په شا ولاړ دی د خایس نه لګي د خو بس چې وطن وسوځي ملک تباه شي انسانان ډوب شي په خپلو وینو کې نو دی خوشحاله شي. د ګلونو نه خفه دی د چې کم خلک خایس خوري او کم حق پرس خلق دی د هغو نه دی یریږي د دې دا معنی کېدلی شي. د منصور نه بره ناست دی پاس په تخت باندې شمر. دا شمر په کار دی چې منصور یعنی الله باندې چې څوک مین دي نو هغه په تخت ناست وي خو د هغه نه بره چې کوم تخت دی د طاقت او د اختیاراتو په هغې څوک ناست دی په شمر ناست دی. شمر څوک و؟ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د تمام خاندان قاتل و چې په هفتو باندې غریبانان تږي وساتل اوبه به ول نه ورکولې محاصره یې کړې او بیا یې سرونه کټ کړل. او دا لیډر و یا جرنیل و ما ته دومره پته نشته دی د یزید نو کېدای شي زما په خیال جرنیل و. نو غني خان وایي چې د منصور نه بره ناست دی پاس په تخت باندې شمر. دا شمر چې دی د منصور نه بره په تخت ناست دی او د طبیعت څه دی دی غواړي څه د ګلونه نه غواړي د خزان غواړي د سپرلي نه غواړي د تک تور بیابان غواړي د رڼا نه غواړي تیار غواړي. ړندې سترګې د بوت خې دي ځان بایلل سترګې نظر او ستا د حسن لیونی له نشه او قدر او نه اختر. غني خان چې بیا ځان ته ګوري چې را مونږ ولې در په در یو څه ګناه کړې ده خو دا ګناه کړې چې سترګې را الله را کړي عقل الله را کړی شعور الله را کړی دی. اوس زما د قام سره ظلم روان دی زما سیمه چې دی سوځي دی سوځي نو زه به خامخا سترګې مې ظلم ویني نو په ژبه به اواز پورته کوم که نه خپل لاس په د ظالم ګریوان ته رسوم نیسم به دی چې ته ولې دا کوې. نو غني خان د دې هر څه د کول نه پس په دې نتیجه ورسي چې یاره د بت په شان چې د سړي سترګې ړندې که نه دغه ښه دی په آرام ناست وي لکه تاسو چې ګورئ. ځان بایلل سترګې نظر دا سترګو لکه سترګې او د سترګو نظر داسې دي دا ځان بایلل دي ځان غر کول دي. څوک چې شعور لري سترګې لري نظر لري نو بس دی به خپل ځان نه لري دی به ډوبي همیشه د پاره. او ستا د حسن لیوني له نشو قدر نه اختر. غني خان څوک دی؟ غني خان هغه لیونی دی چې د الله سبحانه وتعالی خایس په دې جهان کې خورول غواړي. څنګه چې الله سبحانه وتعالی کائنات ښایسته پیدا کړي نو دغه شان غني خان غواړي چېرې د انسانانو په منځ کې د ریاستي نظام هم دغسې چې چېرته پکې اونچ او نیچ نه وي چېرته پکې دنګ او چت نه وي چېرته پکې تور او سپین نه وي چېرته پکې مالدار او غریب نه وي ټول یو شان او هر سړی د ریاست د وسایلو نه مستفید کیږي د ریاست په توسط سره. نو دا د غني خان هغه فلسفه ده دا هغه تصور دی. نو ځکه غني خان وایي چې ستا د حسن لیونی لا زه خو ستا د حسن ستا د ښایست لیونی یم زه خو غواړم چې څنګه تا هر څه ښایسته پیدا کړي نو تا خو ځکه ښایسته پیدا کړي چې ستا په مقابله کې څوک شته نه نو دا دنیا د ما ته په حواله کړې ده د انسان ته په حواله کړې ده نو زه غواړم چې انسانان دې ستا په شان دا دنیا وچلئ. ته څنګه دنیا چلئ ډېر بهترین انداز باندې چاته شکایت نه ملويږي چې اکسیجن کم شو نور رڼا کم شو باران نشته دی دا ډېر د سره نه هر چاته خپل خپل برخه رسي خپل خپل نصیب رسي. نو دغه رنګې زه غواړم چې ریاست تیم داسې ذمہوار شي. نو دغه زه د حسن لیونی یم او زما د پاره نه شو قدر شته د شو قدر شپه چې یا د خوشحالۍ شپه خلک پکې خوراک څښاک کوي عبادتونه کوي نه اختر شته د اختر تیر شو داسې شو لکه څنګه چې په ما باندې عاشوره وي. نو دا ولې زه نور څه نه یم څه مجرم نه یم زه د حسن لیونی یم زه انسان له او انسانیت له ښېګړه ورکول غواړم.
ستا د نور وږي جهان کې نس پګمې شته او ننور ستا عاشق په درد لړې د ازغو تاج په سر ستا د رڼا کم وږی جهان چې دی یعنی دا جهان چې دی دا دنیا چې دی دې ته د رڼا ضرورت دی د چا رڼا د الله د رڼا د انصاف د عدل د خدای پرستۍ د رڼا ضرورت دی نو په دې کې سپوږمۍ هم نشته نور هم نشته دی نه خدای پرست نه پیغمبر شته نه د خدای پاک ولیان شته دی نه صحابي شته دی هیڅوک نشته ټول حیوانان دي ټول ذلیلان دي ټول ظالمانان دي هر سړی زمری دی هر سړی مار دی خامار دی اجتهاد بل تبا کوي او حال دا دی چې ستا د جهان د انسانانو تګی دی د خدای پرستو تګی دی چې دغه خلکو تګی دی چې هغه راشي د انسانانو په منځ کې انصاف وکړي نو دا په دې کې نور او سپوږمۍ نشته دی رڼا پکې د سره نشته دی نه د رڼا ورکولو سبب شته نه داسې څوک الله والا شته لیډر چې هغه خلکو له رڼا ورکړي نو ستا عاشق په در لړلی د ازغو تاج په سر غني خان څوک دی د الله مین دی که نه ځان ته د الله عاشق وي چې ستا باندې چې څوک مین دی ستا سره چې څوک مینه کوي ستا د مینې په وجه باندې ستا د مخلوق سره مینه کوي نو هغه څه دی هغه په درد باندې لړلی هغه به دردیږي او د هغه په سر بسي د ازغو تاجي د سرو زرو تاج بني یعنی دی به په جیل کې دی به راښکل شي دی به هول شي ټکول شي دته به خلک کافر وایي دته به خلک غدار وایي ایوان ته به څوک پرېنږدي د اقتدار او پهاړپور او بګنوتر در په در خاورې په سر کله تاو کله تیاره ده کله سوس کله سقر بس څه چل دی او تشکیل پسې تشکیل دی یو جیل کې دی نو بل جیل ته بوځي بل کې دی نو بل ته بوځي نو کله پهاړپور ته ځي کله بګنوتر ته ځي بس در په در خاورې په سر هیڅ مې حاصل نه کړو او بس کله ډیره سخته ګرمي وي کله غم را باندې بې حسابه وي او کله د جهنم په شان حالات را باندې تیریږي نو دا د غني خان در په در نظم و په دې کې غني خان خپل حالات لیکي او په دې کې غني خان موږ ته دا څرګندوي چې یاره څوک چې په اخلاص باندې د خپل قام او د خپل وطن خبره کوي سیاست کوي د هغوی دپاره هڅې کوي جدوجهد کوي نو په هغو باندې هم زما په شان حالات راځي او زما د پلار په شان خو دې ته څو غاړه ږدي نو ټیک تکونه ږدي نو هسې دې بیا د بت په شان سترګې پټې کړي او چې څوک څه کوي بس دې دې پې نظر نه اچوي خوشحاله به او که نه زموږ په شاني نو تباه به شي دا د غني بابا نظم و که چې ستاسو خوښ شوي نور ته ورسوي الله مو خوشحاله